کله چې د بدر په جهاد کې د مشرکینو غټ غټ مشران مردار سول ووژل سول هغه آسونه او هغه اوښانې چې پاتې وې مکې ته به راغلل مکې مکرمې په دې کوڅو کې به د اوښانې هغه کولې چې به یې هغه راپو یادول بیا چې زړل به یې چغې به یې پې باندې وهلې داسې زړل به حتی اذا اخذنا مترفیهم الله وایي چې دوی هغه مشران موږ متنعمین مشران یې ترې واخلو عذاب باندې اذا هم یا دوی چغې ویې دي زړاوې پسې کې زړل به یا دوی مشران ورته ویل یا نور پاتې مشران چې دا کارونه مه کوئ ځکه مسلمانان خبرېږي هغه په موږ خوشحالېږي چې څنګه وکړوله یا ثمر دې ته وایي طالبانو چې ماخوستان د لمانځه نه وروسته مجلسونه کوي قیسې کوي نو دوی به داسې کول طالبانو کبر به یې کوه د ماخوستان مجلسونه به یې ټول د رسول علیه السلام او د صحابو او د مسلمانانو په ضد او د قرآن په ضد ټول چې قرآن کې داسې راغلي دي خندل به یې ملنډې به یې کولې طالبانو روح الماني دلته هغه نقل کړی چې ابوطالب د رسول علیه السلام نکاح تړله او نکاح کې چې کومه خطبه ویلې هغه خطبه کې یوه خبره داسې وکړه ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل الا رجح به النبي علیه السلام دومره د لوړې مرتبې سړی ده چې هر چا سره یې وتړي دی پې درندېږي خو دې نه معلومه شوله چې په هغه زمانه کې هم دته د دومره لویې مرتبې خو ښه یې پېژنه یم نو بیا ولې تاسې خبر کوئ ام یقولون به جنة او کوایي تاسې چې دی لیونی ده بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارهون ولو اتبع الحق فتابداریو کې حق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم مورزون دلته طالبان یو خبره د سره واوریا دا صورت بخلاص کو طالبان بیا بدمه کو څنګه مخاشه او کنه اسانه د چین است بیا به نور روس ته دلته نه طالبان ورونو دلته یو قاعده باندې تاسو ځان را سره پوي کوي مخکې ما درته ویلي علامه سید قطب رحمه الله په علم د اجتماعیاتو باندې ډېر غږېږي ها دلته یوې خبرې کوي طالبان ورونو حق یو وي که ډېر یو وي که نه او د انسانانو اهواوې خواهشات بیل بیل وي د ځان ته خواهشات دي د ځان ته د ځان ته د ځان د دې هر یو خواهشات طالبانو ومنل سي دلته داسې وایي مثلا دا کار څنګه وکړو هر سړي خواهشاتو ته یې پرېږدي طالبانو نو څوک به سي ګډ ډوډه به سي که نه نو الله عز وجل دې ټولو انسانانو په مزاجونو خبر ده نو الله عز وجل دې ټولو انسانانو ته یو قانون راولو تاسو طالبانو دیموکراسي غږ ته وګورئ چې د دیموکراسي اوس طالبانو ورونو د دیموکراسي نظام داسې د دیموکراسي داسې وایي د خلکو حکومت په خلکو باندې قانون به خپله څوک جوړوي خلک به یې جوړوي نو چې خلک قانون جوړوي د افغانستان 30 میلیونه څوک خلک دي نو طالبانو د 30 میلیونه د هر یو ځان ته خواهشات نو ځان ته خواهشات چې فساد راځي طالبانو نو ښه خبردار ده حق باید یو وي هغه رب د ولس قانون جوړ کړي طالبانو ورونو چې هغه د دې ولس په دې نفس باندې پوه ده نو رب راغی طالبانو یو قانون یې جوړ کړي که د هر چا خواهشاتو باندې لاړ شي خبر خرابېږي رب یو قانون راولېږي د ټول انسانان دې له دې سره ځان عیار او که داسې چل وکړو چې نه انسانان د قانون جوړ کړي له هغې سره نو بیا طالبان ځکه نشي کېدلی د هر چا ځان ته خواهشات انسانانو خواهشات نه مصدر د قانون او د قاعدې به طالبان والله عز وجل ځکه هغوی ته د ټولو انسانانو څوک معلوم نبض معلوم د طالبانو ورونو نو دا د اجتماعیاتو لپاره یوه قاعده شوله علامه سید قطب رحمه الله اوس به پوی کوم هم پې باندې نو قانون الله را لېږلی خواهشاتو د هر چا ته اعتبار بس الله چې کوم قانون راولېږي ټول انسانان د هغې ته څوک تابع دي شي ولو اتبع الحق نو طالبانو ګوري تاسو خواهشات دې د حق تابع سي که حق دې د خواهشاتو تابع سي ولو اتبع الحق که تابعداري وکړي حق د دوی د خواهشاتو لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم بذكرهم وهم عن ذكرهم مورزون ام تسألهم خرجا آیات غواړي رسول الله سلام لدوینا تنخوا ته چې دوی ته کوم دعوت کوي تنخوا ترله غواړي نه فخراج ربك خير خراج رب دې تا خیر ده وهو خير الرازقين الله خیر د رازقین نبی علیہ السلام چې کوم دعوت کو طالبانو ورونو چا تنخوا ورکول نه خو طالبانو الله رسول صلی الله علیه وسلم ته هر چا نه ښه ساته طالبانو ورونو که تاسو رښتونې معنا باندې د نبي وارثان ځان ګرځول غواړئ الله عز وجل طالبانو دین مقصد رسول هدف وګرځوئ ما طالبانو د الله سره دا وعده کړې چې زه ملا صاحب طالبانو تر اوسه مې په درس تنخوا نه ده اخیستلې خو الله له هغې لارې نه ډېر راته برابره کړې ده چې مدرسو کې ملیانو ته تنخوا ورکوي اوس زموږ مدرسه کې چې ټول استادانو ته تنخوا ورکوي ما ته چې څوک پیسې راکوي د درس په مقابل کې نه راکوي طالبانو ورونو هغه تر دوی نه طالبانو 3 چنده دی بس دا د الله عز وجل طالبانو یو ام تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وانك لتدعوهم الى صراط مستقيم ما طالبانو سپینګری بابا راکوي څه ورته وایي د ملت بابا سپینګری خو پېژنئ طالبان وان الذين لا يؤمنون بالاخره دوی طالبانو بانک ته پسې ورځي که نه بانک ته ورځي کاټي ورته نیوالي ماتې طالبان دلته راځي سپینګری بابا د ملت سره ولې
ان الذين لا يؤمنون بالآخرة عن صراط لناكبون. ان الذين كسان چې ایمان نه لري په آخرت عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم الله وی ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر. دا داسې چل و طالبانو ورونو په مکې مکرمې کې نبي علیه السلام یو ورځ بیت الله سره نږدې مونځ کو، د بیت الله سره نږدې مونځ کو طالبانو ورونو. نو د دې مکې مشرکینو دلته اوښه لنګه سوې وه، د هغې پیروان د رسول الله په څټ کې ورواچو، رسول الله په سجده و، په تې خندل. فاطمه رضی الله عنها راغلله، هغه یې ترې رالرې کړ، نبي علیه السلام ښېرا وکړله دوی ته چې الله پاکه پر عذاب یې ونیسي. د طالبانو دوی باندې داسې هغه راغلله، غریبي راغله، قحطي پرې راغلله، اسمان ته به یې چې کتل دود به ورته ښکارېده، وږي به ول ډېر. الله وی بیا ډېرې زارۍ وکړې نبي علیه السلام ته. ولو رحمناهم الله وی که په دوی رحم وکړو، وکشفنا لرې کړو ما له دوی نه ما هغه عذاب چې په دوی باندې کوم ضرر ده، لجو بیرته ورګډ بسي په خپل سرکشۍ کې یعمهون سرګردانه، بیرته به طالبانو هغې ته ورګډ سي، سرګردانه به پکې بیایي. دوی همداسې دي چې په عذاب کې الله ورکو یاد سي چې هغه تر لرې کې بیا بیرته تېرېږي. ولقد اخذناهم بالعذاب ونیول دوی موږ په عذاب، فما استکانوا لربهم وما يتضرعون. فما استکانوا دوی عاجزي ونه کړله رب لره او نه تضرع وکړه. فما استکانوا لربهم نتسلیم سول رب لره او نه عاجزي وکړله. حتی اذا فتحنا عليهم بابا تر دې چې راخلاصه مو کړه په دوی باندې دروازه، چې هغه دروازه خاونده د عذاب و سخت. اذا هم فيه مبلسون ناګهانه دوی حیران ول. هو الذي انشأ لكم السمع الله غذات چې پیدا کړي تاسې دپاره سمع ده، والابصار والافئده زړونه قلیلا ما تشکرون لږ خو د الله شکرانګي ادا کوي. وهو الذي ذرأكم في الارض الله غذات چې پیدا کړي تاسې په مځکه کې، والیه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار افلا تعقلون. بل قالوا دوی ویلې مثل ما قال الاولون قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. لقد وعدنا دغه وعده سوي مونږ سره او د مونږ پلرونو سره هم دغسې. ان هذا الا اساطير الاولين. قل ورتوایا لمن الارض ومن فيها چالر بیم زکه وغه چې پکې دي ان کنتم تعلمون سيقولون لله. قل ورتوایا فلا تذكرون. قل ارتوایا من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. قل ارتوایا فلا تتقون. قل من بيده ارتوایا من بيده ملكوت كل شيء دی چا په یاد کې دي ملک بادشاهي د هر شي، د ټولو شیانو بادشاهي دي چا په یاد کې ده. وهو يجير الله پناه ورکوي خلکو ته، ولا يجار عليه الله په مقابل کې چاته څوک پناه نسي ورکولی. ان كنتم تعلمون سيقولون لله. قل ارتویا فانا تسحرون. نو چیرته ګرځېږئ؟ بل آتیناهم بالحق وانهم لکاذبون بلکې مونږ تکړی دوی ته په حق او دوی په دې حق باندې کفر کوي. ما اتخذ الله من ولد اذن ولا الله ولد وما كان معه من اله او نسى الله سره بل الله. اذن کوي بالفرض لذهب كل اله بما خلق. هر الله چې خالق چې کوم شی پیدا کړي هغه به وړي ولا على غالب سوي بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. عالم الغيب والشهاده فتعالى عالد الله عما لغسنه چې دوی شریک سره نیسي. قل ارتوایا اے رب دیما اما ترینی ما یوعدون یا براوینی ما تا چې له دوی سره وعده کول کیږي. ربي قل ارتوایا اے رب دیما اما ترینی کچرته تراوینی ما تا هغه عذاب چې ته له دوی سره وعده کوي. ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين یعنی هغه وعده چې تعالی د قوم سره کړي پیراولې اے رب ما بیا په دغه قوم کې مگر ځوي له دوی سره یو ځای مخلا کوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. وإنا منتيو على أن نريك فأغشي باندي چي دروينو اطاعت اغا چي وعده کو قادر يو. ادفع دفعك بالتي فأغشي خد سيئة دفعك نحن أعلم بما يصفون من عالم يو فأغشي دوي موصوفوي في الله. وقلوا يا ربي أعوذ بك من همذات الشياطين يا رب دي من پناه غواړو د وسوسو د شیطاننا شیاطینو شیطانانونا. وأعوذ بك اے رب دی مونږ پناه غواړو پتا اے رب دی مونږ چې را حاضر نسی دوی مونږ چار پیرتا. حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې راسي یو د دوی ته مرګ
قال وای رب ارجعوني رب یو مسلمانان دي طالبانو چې یو ور لاړ شي جنتونه ویني بیرته دنیا ته راګرځېدل نه غواړي او یو کافران دي کله چې مرګ ورته راسي به وای رب ارجعوني رب بیرته مې دنیا ته راوګرځه دې څه دپاره لعلي اعمل صالح چې زه وکم عمل صالح فيما ترك كلا انها كلمه هو قائلها دغه خبر چې موږ بیرته دنیا ته وګرځو دا یو کلمه د دوی ویون کوي ومن ورائهم برزخ ومخ دوی کې حاجز د بل دنیا د چې برزخ ورته وي الى يوم يبعثون دوی د همدلته په برزخ کې وي تر ورځ د قیامت فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون طالبانو دلته روح المانی و خبر کړی دا د نبی علیہ السلام نسب یو سړی چې سید وي دغه سید توپ طالبانو سړی ته ګټه رسوي که نه رسوي که مسلمان یې ګټه ورته رسوي که مسلمان نه وي ګټه نه ورته رسوي فمن ثقلت موازینه د چا چې درانده سي هغه ترازوګان د اعمالو فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار سوزوی با مخونه دی دوی ور وهم فيها کالحون دوی با پدی جهنم کی کالحون بدرنگوی دا مخونه به طالبانو د مخ دا ټوله د مخ وکه به طالبانو ور سوزلی وي وتنا ډوکی به پاتې څنګه سره بد کاری د کالح وي بدرنګ انم تکن آیاتی ولنول آیتون دیمون تتلا علیکم ولنتلاوتی دل پتاسی فکنتم بها تکذبون تاسی پدے تکذیب کو قالوا ربنا اے رب دیمون غلبت علینا شقوتنا غالب سوی پمون دیمون بدبختی وکننا قوما ضالین ربنا اے رب دیمون اخرجنا منگو باسل دیورنا فإن عدنا کبیا کپر تورو گرزیدلو فإنا ظالمون قال ورتو بویلسی الله بورتو یخسو کوچسی فیها پدی اور کې لما سره خبرې مکوي انه کان فریق من عبادی انه شان دا کان یو ډله د بندگانو دی مان یقولون ویلې ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین ان یو ډله په دنیا کې دی مان بندگانو الله وي غوی به دغه ویلې موږ ته بخنو کو انت رحم تاسو به غوی باندې مسخري کوي فتخذتموهم سخريا تسونی والدوی پا مسخر حتی انسوکم ذکری ویر مقدمہ قرآن وکنتم منهم تضحکون تاسب لدوی نخندل یعنی دوی پسی بم خندل انی جزیتهم اليوم نن ما جزاور کڑے خجزا سبب د صبر دی دوی انهم هم الفائزون دوی چی دی کامیاب دی قالا کم لبستم فی الارض عدد السینین څومره وخت اوسېدلی یې په مځکه کې په شمار د کلونو قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادل قل ورته وایه قال الله وی ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون افحسبتم انما خلقناکم عبث ایا تاسې ګمان کوئ چې موږ پیدا کړي یې عبث وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله عالي د الله الملك الحق هغه الله چې بادشاه د حق لا اله الا هو رب العرش العظیم الله رب د عرش هغه عرش کریم او عزت مندا طالبان ورونو بهلول وی یو ورځ په لار روان وړو ماشومان لوبي کول مردکی کول عربي کې ورته مداحي وي بدايه کول نو وی یو رکه لکه تاسو زړلی وي ما ورته ویلي زاړي بچې زه تا جوز مټکو مردکی نه لري چې درته وای خلم چې وی کې وی ماته ویلې کمقلا د غیر وجه نه زړم په دې زړم د ماشومان سره نه راځي چې د خلک پر بیګا پورې دلته لوبي کوي وی ما ورته نو خدا سره وی الله فحسبتم انما خلقناكم عبث وانكم الينا لا ترجعون عبث می پیدا کړی دا کس می پیدا کړی وی بهلول دانا وی زی شرم ولا دا خطرناک لکو وی ما ورته ویل چې ته خو جهنم ته نه ځې کنه نو ته ولې زاړې ته خو مکلف نه الله عز وجل خو تا نه دی جهنم ته وینا زه پوهیم مور می چې کور کې اور بلې یا ور وړکې لرګې ته اور راچی دا غټ ترجو ورخ ستې زړل وی زه حیران کړلم سی ود دره ولا مچ دیته مور می وای زه کور کې وینم چې اور بلې یا ور وړکې لرګې ته اور واچي یا غټ لرګي ورخ ومن يدعو مع الله الها اخر ومن غتو تراو بلل الله سربل الله لا برهان له به انما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرين كافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين قل يا رب دما بكنو كما تو مهربانيو کا وانت خير الراحمين
دلته یوه خبر طالبانو واورېله افحسبتم انما خلقناکم له دې دې نه رانیولې تر اخر آیاته پورې. عبدالله بن مسعود وی که دا آیات یو سړی چې مریض وي هغه قمرات چې وي طالبانو وي چا په غوږ کې چې دا آیتونه ووایه افحسبتم انما خلقناکم عبثا لږه نه نیولې تر اخره پورې چا په غوږ کې چې وینې ووایي الله عز وجل یې روغ جوړ کوي. که یو سړی یقین ولري په غرۍ وایي غرب هم له غجي نه جدا شي. طالبانو دا دومره موثر ده که نه چې دمونه کوئ تاسو خلک وایي د دم اجازه نشته درته. طالبانو چې کورو ته لاړئ یو ماشوم ولیده زړلې یو بل غوا مو ولیدله مریضه وله مثلا که نه غوا ته هم صحیح ده طالبانو وزه مو مریضه وله یو بل څه مصیبت و طالبان همدغه ایتونه په غوږ کې ووایي دغه حیوان دغه ماشوم هغه بل سړی ورته به یې وه کور کې مور دې مریض و پلار دې مریض دوی تاسې ته وایي اجازه دې نه ده اخیستلې دوی مطلب دا ده طالبانو چې بیا تاسې دا کار شروع کړئ دوی ته خلک نه ورجزه کړي کار خرابېږي پوه خو شئ که نه دا د سره زده کړئ چې کورو ته لاړلی هر مریض مو چې لیده پې باندې وایي ایتونه افحسبتم انما خلقناکم عبثا. عبدالله بن مسعود وایي دا ما سخته تجربه کړې